ساتمه نو پاغه باندې ما یو نظم لیکلی چې ارچا به وي تاسو مره دي کرلی ما خو دونه ویلی توبهګار کړه نور د پیازو د کرونه په شل جریب ځمکه کې جریب نه و غنم او کرل به یې په پیاز ځان به یړو په غمو ایستلې د سخت کالیدار سړي نه دم او سخله خو یې لږ شانسه یو مګل خسمو نو په دویمه ورځ به سپری وتاوېدل به د پټونه او پنځو میاشتو کې څوک هم وزګار نه و د مسالو نه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه په دومره پیمانه چا پیاز کرلی داسې نه وو کوم دومره یې په شوق سنبال کړي داسې نه وو پټي په اجارو یې ګران نیولي داسې نه وو سیلاب او زلزلو خلک ځپلي داسې نه وو روان وي زنګېدلې پته لګي د تلونه او خدای خبر که دا سودا یوځي د مزغونه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او په سوچ کې هر سړی بس د خپل ځان سره په شر وي پنځه رکعته وکړي اکثر مونځ د مازدیګر وي په کټ کې الټه پروت وي د کټ لنګې ته یې سر وي او بالښت یې لاندې پرېوځي خدای ته ناخبر وي نو وخی په ځمکه کرښې وایي ایک دونه دونه او اکثر باتیا منفي کې خطا کې د شپېتونه او ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او یو مننه یو څو کسان یې هلته اسپتال ته وراوړي دوه درې پکې بېهوشه څه وکټ پورې تړلي نو ډاکټر ته تپوس وکړو دا ګرمۍ دي خراب کړي هغوی وایي جي دا بچ خو غرمو ته پیاز وخلي نو ډاکټر وایي خبر شومه د دوی د بیمارو نه و اته کاله پرهیز به کوي بالکل د سبزو نه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او په خوب کې به یو چغه کړه چې دا بوجۍ وړه ده دا بله راته 30 کاري 28 نه اوږده ده په دغه یو بنډل کې دا یو بوجۍ زړه ده او ښکاره پته یې لګي چې جدا شانته مارکه ده نو په خوب کې به یې ګډې وړي ووتې د خولو نه او بالښت په یې په لیشتو کوي دا بوجۍ د دونه ویله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او باره منډۍ کې به د پیازو اټالې وي په منځ کې به ولاړې د پنجاب غټې ټریلې وي یو څو بوجۍ سیرلې لاوارثه شان پرتې وي او راغستې باباګانو پکې یو بل ته قیسې وي یو پیاز یادول بل سر ټکوو د خټکونه او د دریم به اواز وکړو مام توبه کړه د ټینډونه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوونه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه او ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه چې کم میپل ته ورشي نو په پیازو تبصره ده او د ده غوټه د غټه د پلاني هغه وړه ده تخمونه دواړه یو دي خو خبره عجیبه ده او د یو دا لږه خړه ده او د بل دا تکه سره ده نو دا باس دی چې شورو دی بس د میاشتو د اوونه او لا نوره دا خبره به ډنګېږي پسې سونه او ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه او اخري بند دی چې ښکاره پته یې لګي چې ورګډې په سودا کو اثر د لیونتوب یې پکې رو رو را پیدا کو سپیازو وخلی سی نور خم ځان تبا کو سورړ ګوره سر علي محمد پکې کټا کو نو اوس پیاز به بچ کوي که سر ساتي و د غرمون او مازغه کنیکشن اخلي د نور د پلوشونه ایله یې توبهګار کړ نور د پیازو د کرونه